وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. کتاب ریاض صالحین 273 نمبر باب شروع. باب فوارد دی کی چی وجوبیت د جهاد او داغی فضیلت. تدی باب کی 9 نمبر حدیث پہ ابو عبس عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ عنہ روایت داوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ هغه چې دی یو بنده قدمونه د الله رب العالمین په لار کې هغه ته ګرد ورسیږي او هغه ته دور غبار ورسیږي فتمسه النار پس بیا د هغه ته دغه شان ته ور ورسیږي او هغه قدمونه ته ور دغه شان ته د جهنم دا ورسیږي. د الله پیغمبر فرمایي دا چرته مشکل دی چې دی یو بنده قدمونو باندې د الله رب العالمین په لار کې jihad کی هغه باندې ګرد ولګيږي غبار ولګيږي دول ولګيږي او د قدمونو ته مراد د قدمونو ټول لفظ انسان مراد دی او د انسان تر به د جهنم ور دا ورسیږي دا امکان چرته نه لري. دا روایت امام بخاری او صحیح روایت دی. اوله فائدہ به حدیث کې دا چې د مجاهد د پاره عظیم بشارت د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کو چې څوک د رب العالمین په لار کې jihad کوي هغه ته بنجات د ور رضا ملاویږي الله دې متوسط راکړي. او دیمه فائدہ به کې دا چې دې حدیث کې ذکر د قدمینو د خپل ذکر دی مراد ته ټول بدن دی ځکه اکثر مجاهدین په خوا هغه پیدا ګرځیدل دا ټینکونه او دا شان د جهازونه دا شیان نو ذکر الله پیغمبر قدمونه یاد کړی دي او مراد ټول لفظ انسان دی. ابن حجر الله دې حدیث لاندې وی ته سوچ کې انسان چې ګور رب العالمین ته د مجاهد هغه دومره قدرمنه ده د قدمونه هغه دومره قدرمنه ده چې دا شان د قدم معنی د الله په لار کې دومره ولګي یا قدم باندې او نفس باندې الله ور د حرامي نو ته د الله رب په لار کې چې کم زحمت وباسي کم مال لګي کم پریشانه ته ترسيږي کم زخمونه ته ترسيږي کم هغه بيخوري ته ترسيږي او کم هغه درس ته ترسيږي ستا بدل ترسيږي کم شهادتونه ته ملاويږي و داغي برواغي به کومه درجه او داغي به کومه مقامات داغي د بار بدل شان زیات کومه تیارې داغه د پاره شوی. او ځینې علما ذکر کوي چې سبیل الله مراد طریقه سره خدای د jihad کو بالکل دا مراد دی و د پدې کې هر یو طاعت د رب العالمین دغه شان شامل دی. یو سره جمعه ته روان شو کور نه لار کې درمان دوله په قدمونو ولګیدل په جامه ده ولګیدل نو دا بدن باندې الله تعالی ور حرامي دغه شان د کور نه وته مدرسې ته رواني د قران درس ته رواني د حدیث درس ته رواني د دې ذکر به وته علم حاصله او پتا باندې په لار کې دوله ولګیدل تاسو قدمونو دا قدمونه څه یادېږي چې د ازمکه د ډیر نږدې دي هغه نه یعنی بچاو نشي کېدل چې باغ باندې دوله ولګي ستاسو جامه باندې دوله ولګي ستاسو مخ باندې دوله ولګي ستاسو د بدن باندې تعالی بالکل دا جهنم وو دا حرامي ذکر الله طاعت پسې وته د الله بندګۍ پسې وته. دا بل حدیث ته شلم نمبر وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يلج النار دا الله پیغمبر فرمایي د جهنم ورته نه داخليږي جهنم ورته رجل بكى من خشيه الله یا هغه سره چې د الله رب العالمین د ویر د وجنا هغه جړا کړي هغه جاړي سترګونه وخی بیگی در رب العالمین د ویر د وجنا چې الله ډېر عظیم ذات دی دا جهنم دی دا حشر دی قبر دی تیاری دی ځان سفر دی الله ته ورته د حساب او کتاب دی هر چا سره الله ځان له حساب او کتاب کوي هغه عظیم ذات چې دا شرط راغی هغه ذات به څومره غټي دا هغه ته څومره روح پروتي چې دومره اوچت مخلوق پیدا کړی دی چې دا هغه د تصور نشي کېدل چې انسان عقل کې دا هغه مخلوق راش او دی الله ته بزما دا کمزور بدن ودريږي او دما سره به حساب او کتاب کوي نو دغه یاداش انسان دې تراوړي
او د الله د عظمت د وجنه د الله د ير د وجنه یو بنده هغه وجاړي نو د الله پیغمبر فرمایي داسې وسره چې د الله د ير د وجنه وجاړي ودا د جهنم ورته نه داخليږي حتى يعود اللبن في الضرع ودرغه انسان جهنم ورته داخلي دل داسې ناممکن دي تر دې پوري چې شوبو دغه شانته هغه یې غلان دې شوبو راکش کی راوږي او دغه شانته تر دې پوري هغه دې ته غلان ته واپس شي یعنی لکه څنګه چې د یو وا دی وی میخي دی وی ګړي دی وی بدی د غلان دې شوبو راوږي او دا به امکان نه لري چې دا به غلان ته واپس شي دغه شان د هغه انسان چې د الله د ویره د وجه نه وجاړي سترګونه وښ روان شي دغه انسان جهنم ته داخله به دا ممکن دي دا په عربی کې ویل کېږي د بلاغت په اصول کې ودا شان ته هذا من باب التعليق بالمحال کله چې یو خبره کې تاکید ډیر زیات موجود شي او یو خبره کې دغه شان ته تاکید هغه ډیر زیات راشي نو داسې علما دغه شان ته په عربی کې دا یو مثال د ذکر کیږي چې یو شی امکان نه لري معنا جهنم ته داخله د هغه انسان دغه شان ته امکان نه لري چې هغه د الله د ویره د وجه نه وجاړي لکه څنګه چې دا امکان نه لري وی غلام نه شي دراوږي ادي ته راغی کې ور داخل شي او د الله پیغمبر فرمایي ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم زما امت دا خبره یاد ساتي دا شان ته دا نه جمع کیږي چې یو مجاهد انسان یو بنده ته دی د الله رب په لار کې غبار ګورا دا ورسیږي او دا شان ته او هغه لوګي د جهنم چې یو بدن باندې په یو قدم باندې په یو جسو په یو بدن باندې رب العالمین په لار کې هغه دله پریږدي هغه ته غبار ورسیږي او دا شان ته لکه او دا شان ته د جهنم هغه لوګي دا چرته دا شان ته د نشي جمع کېدل لکه څنګه چې دنیا محبت او د آخرت محبت داري شي جمع کېدل لکه څنګه چې ور او ګل شي جمع کېدل نو دا شان ته یو بنده بدن باندې د الله په لار کې غبار پریږدي او دا شان ته د جهنم هغه لوګي په یو بدن باندې دا چرته نشي جمع کېدل معنی دا چې انسان د الله په لار کې jihad کوي او هغه باندې غبار پریږدي د بدن باندې جهنم ور هغه حراميږي الله چرته دا بدن دا جسا او دا بدن الله تعالی جهنم ته داخلي الله زموږ استاد خپلوان زموږ استاد مشران زموږ استاد مؤمنان مسلمانان ټول جهادونه کړی دي الله په لار کې څنګه سخت کړی دي الله دې قبول منظور کې په دې بابونو کې الله تعالی داخل کی امنګ او تاسو دغه اولادونو کې شرانی الله دې موږ تاسو سره داخل کی وصلی الله علی نبینا محمد